قدرمنو لیدونکو دا هم زموږ د صوفیا جان سروري خور پرله پسې پیروزی همدا فیروزي د صوفیا جان او زموږ ټول افغانانو ته دی مبارک وي الله دې نور هم وځلوي دا هم د جمعه خان فاتح خیر خلاص کنم دیگه شما اصلا هستین چه رقم امکانات براتون ما میسر کنیم چه رقم با شما خلاصه شما را سویم بکشیم این جنگ شروع ساعت کشیدن خط شد سال ده کجا از جناب فاتح سید دمی خط دیگه دمی خط دوگی سر شما در خط دوگی هستین درست و اگه برای شما کالاش ماجور کنیم از کدام طریقش برای شما امکانات دا هم هغه جنایتونه او شکایتونه چې جمعه خان فاتح د بدخشان له مظلومو خلکو سره ترسره کړي دي تاسو تر پایه وګورئ کشتن سوچه شبخانه روان کرد چرا خلاصه یک برده و غلام جز ما مثل محکوم فلسطین بودیم تحت حالی منیالی از روحش میترسیم فکر میکنیم افراد اشخاص شاید بیرون برای ما را در دریا بندازه شاید بکشه آیا به واقعا بغاوت نیست؟ سرکشی نیست؟ ظلم نیست؟ د داسو جالب خبرو په لیدو سره په اورېدلو سره زموږ چینل روشن کاروان سره اوسئ